مدثر جهان ډیره مننه داسې مزیدار پروګرام را جوړ کړی دی. واصف صاحب ډیره مننه چې دې پروګرام ته راغلي دي. زه به شعرونه وایم خبرې او بیا نور ملګري وکړي چې هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم مالا په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. یو ملګری و دلته کې سعودي کې یو مسافر دی اکبر شاه نوم دی دلته راته اوس چا ووي هغه ته څه شعرونه ډالۍ که نو دغه شعرونه ورته ډالۍ کوم چې صحرا ته لاړم که غر ته لاړم اوس دا د دلته هم چې چرته لاړم چا راله رانه کړې د زهرو ګولۍ اخر مجبور شم سمندر ته لاړم دا ستا زړه لوپټنه مې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم او ما به په دې حال کې ونه پېژنې ځکه د خپلې کوڅې ورته لاړم درمانه کله چې د بل شو هغه کلي ته لاړم بیا ګودر ته لاړم او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي. د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي. او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپه نه مړه تا پسې خمري سړی او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام را ګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولی سرات به هم وهي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راځي سړی. ما نه د مات زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي زما د هر ارمان قاتل جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وادو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدایا زمانه خدا ژوند خراب شو او څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو. ډېره مننه. درمان صاحب